دا ټول شیان د کبانو له پوستکي څخه جوړ دي. د دې یو کمیس په جوړولو 3 کاله لګېدلي او د 5 کبانو پوستکي پکې استعمال شوي. د روس د لرې پرتې مشرقي سیمې په سیند کې د کبانو بېلابېل قسمونه ژوند کوي. والنټینا بیلدي د خابروفسک سیمې ده. هغه د تیرو 1400 کلونو راهیسې د میانو پوستکي رنګوي او د شمالي سیمې اوسیدونکو لپاره دودیزې جامې جوړوي. هغه هڅه کوي چې دغه لرغونی هنر ژوندی وساتي. Как люди разный вот характер, у каждого человека свой. لکه څنګه چې خلک مختلف وي او هر یو خپل شخصیت لري، نو یو کب هم خپل پوټکی لري. یو کب خړ، بل شین دی، بل بیا نسواري رنګ اخلي. چې غواړي تاسو یو قسم رنګ ولرئ، نو دې ته ضرورت وي چې ډیر کبان چون او راټول کړي او بیا یې پرتله کړي. Это ленок. Тоже остатки мы на Арбате. بیلدي په دې پوهه ده چې د کب له پوستکي نه یوازې جامې جوړیږي بلکې پیزار هم ترې جوړېدی شي. هغه وایي چې پخوا خلکو له کبانو ټوپۍ، دستانې، پیزار او نور داسې شیان جوړول. د ځناورو د پوستکي پرتله د کب پوستکي نه لمدیږي بلکې چې په لاس کې راټول کړئ نو د کپړې په شان نرم شي. د کبانو له پوستکي کمیس جوړولو کې کلونو وخت لګي او یو کال په دې کې چې ورڅخه بد بوی لرې کړل شي. دا ډیر پیچلی کار دی او ورباندې پوهه کاریګر ډیر کم پاتې دي. بیلدي په خپله سیمه کې د دې هنر کورسونه ورکوي او نړیوالو نندارتونونو کې هم برخه اخلي. په 2013 کې د نورډ ویسټ نومي کمپنۍ یوه پروژه پیل کړه چې د کبانو له پوستکي څخه شیان جوړ کړي. کمپنۍ وایي دغه پروژه کامیابه شوې او پلان لري چې نوره هم وغځوي. Очень часто пользуются спросом данный продукт на подарок. دا شیان د ملګرو همکارانو د زیږون دروازې لپاره د ډالۍ په توګه استعمالیږي او غوښتنه یې زیاته شوې ده. تاسو دا د ځان لپاره په کور کې د کارولو لپاره هم اخیستی شئ. مثلا دا ډبې په دې کې تاسو کینچانې ایښودی شئ یا یې په دالان کې د سینګار لپاره کارولی شئ. د کب له پوستکي څخه د شیانو جوړول د روس د شمالي برخې اوسیدونکو دودیز هنر دی چې هغوی د ژوندي پاتې کولو هڅې کوي.